بین الافغاني خبرو لپاره لومړنی ګام او شرط هغه د بندیانو خلاصول و. ملګرو، د صلح راتلل د افغانانو یو له لویو ارمانونو څخه ده چې په سلګونو او زرګونو قربانیانې ورکړي، خو بیا هم د غچ اخیستونه د هر څه نه تیر دي. خو دوی یو ارام او سوکاله افغانستان غواړي. 100 طالب په مقابل د 100 افغان عسکره. ملګرو، راځئ چې ذبیح الله مجاهد څه وایي دلته دا ټول په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. نن د طالبانو او حکومتي بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي لږ تر لږه 100 طالب بندیان به د حکومت له زندانه خوشي شي او په مقابل کې به طالبان هم 100 حکومتي بندیان خوشي کړي. د طالبانو د بندیانو کمیسیون 3 کسیز پلاوی وړ مورس کابل ته رسیدلی او له حکومتي چارواکو سره د بندیانو د خلاصون په میکانیزم خبرو اترو بوخت دي. طالبان وایي دا پلاوی د بندیانو پیژندنې او دوسیې په اړه بحثونه کوي او په وینا یې دا هیڅکله بین الافغاني خبرې نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد سهیل شاهین وایي دا پلاوی د قطر په سفارت کې میلمه دي او د سره صلیب نړیوال ادارې استازي د بندیانو د خلاصون په اړه د حکومت او طالبانو په ناستو کې ګډون کوي. ملي امنیت شورا هم وایي له طالب استازو سره د بندیانو خلاصون په میکانیزم خبرې روانې دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي له طالبانو سره د بندیانو خلاصون په اړه سلا مشورې روانې دي او دا خبرې به دوام وکړي. حکومت ټینګار کوي د بندیانو په مشروط ډول خوشي کیږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ورګرځي، خو طالبان د حکومت له دې شرط منلو انکار کړی دی. دا لومړنی ځل دی چې حکومت او طالبانو په یو مسله مخامخ خبرې کوي. د فبرورۍ پر 29مه په قطر کې د امریکا او طالبانو په هوکړه کې امریکا ژمنه کړې چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې به 15,000 طالب بندیان خوشي کیږي او په مقابل کې به طالبان هم 1000 حکومتي کسان له خپلو زندانونو خوشي کوي. خو حکومت وخت پر وخت د بندیانو د خلاصون په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي او هڅې کوي چې بندیان خلاصون وځنډیږي. طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې باید له ژمنې سره د بندیانو تبادله وشي او د خپل منځي خبرو لپاره د باور زمینه برابر شي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.